شروع کوم په نامه د الله چې ډیر زیات بخښونکی او مهربان دی. ډیر لوی او لوړ دی هغه ذات چې په لاس کې د ټولو کائناتو واک دی او هغه په هر شي باندې قادر دی. هغه ذات چې مرګ او ژوند یې پیدا کړل تر څو تاسې امتحان کړي او وګوري چې ستاسې څخه څوک ډیر ښه عمل کوونکی دی. هغه زورور هم دی او بخښونکی هم دی. هغه ذات چې یو د بل د پاسه یوه اسمانونه پیدا کړل، نو ای کتونکیه ته به د رحمان په پیدایښت کې هیڅ قسم بې ترتیبي ونه ویني. وګوره آیا تا ته کومه نیمګړتیا تر سترګو کیږي؟ یو ځل بیا وګوره، سترګې دې واړوه راواړوه، ستا نظر به هر وارې تا ته ستړی ستومانه نامراده بیرته در ستون شي. موږ دنیا ته نږدې اسمان د ستورو په ډیوو سینګار کړی او هغه ستوري مو د شیطانانو د ویشتلو او د ځغلولو وسایل ګرځولي. موږ د دغه شیطانانو لپاره د دوزخ تاوجن اور تیار کړی او کومو خلکو چې د خپل رب سره کفر کړی ګمراه شوي، د هغو دپاره د دوزخ عذاب دی او هغه ډیر خراب ځای دی. کله چې هغو دوزخ ته ور وغورځولی شي نو د دوزخ د غړمبېدو هیبتناکه غږ به واوري او هغه به خوټېدونکی وي او د ډیر غضب له وجې به چاودېدونکی وي. هر وارې چې به کومه ډله ورغورځول کیږي نو د دوزخ څارونکي به له هغو پوښتنه وکړي، آیا تاسې ته خبردارونکی نه و درغلی؟ هغو به جواب ورکړي، ولې نه، خبردارونکی خو موږ ته راغلی و خو موږ هغه دروغجن وګاڼه او ومو ویل چې الله هیڅ هم نه دی نازل کړي. ورته به وویل شي چې تاسې په لویه ګمراهۍ کې غورځېدلي یاست، لعنت دې وي پر تاسې. بیا به هغو وایي کاش چې مو اورېدلي وای یا پوهېدلي وای نو نن به د سرو لمبو په سزاوارو خلکو کې نه وای شامل شوي. نو په دې ډول به هغو په خپله ګناه باندې په خپله اعتراف وکړي او د دغه دوزخیانو لپاره د الله تعالی د رحمت نه لرېوالی ده. او کوم خلک چې نه لیدلي د خپل رب څخه ډارېږي، په یقیني ډول د هغو دپاره بخښنه ده او لوی اجر دی. تاسې که پټې خبرې کوئ یا په لوړ آواز، د الله دپاره یکسان دي. هغه خو د زړونو په حال باندې پوهیږي. آیا هغه ونه پوهیږي چا چې پیدا کړي دي دا زړونه، په داسې حال کې چې هغه باریک لیدونکی او باخبر دی؟ السلام علیکم.